د نن ورځ د احمدشاه بابا جکشن کې د موږ تخنیکي ملګرو یو نوی پیلدر پلچرخي سب سټیشن نه افتتاح سو چې پخوا دغه سیمې د بودخاک سب سټیشن نه برخداره ولې اوس لله الحمد مستقل له دې نه دا برخداره سولې او ګټه یې دا ده چې د موږ چې کوم ضایعات هغه هم په دې نوي پیلدر په افتتاح سره کنټرول سول او اضافه باري چې کوم مشکل موږ درلودل هغه هم رفع سو او دې نه وروسته به مشتریانو ته د دغو ساحو مشتریانو ته برق په صحیح اندازه رسیدګي کوي انشاءالله. د دې کار لپاره مو د لین مقطع لوړه کړه او 18 ترانسفورمرونه مو د دې د سیستم د فعالولو لپاره تغییر او تبدیل کړل او دغه تغییر او تبدیل هم یو لوی کار و چې دغه کار د موږ تخنیکي ملګرو په خپل همت او په خپل علمي او ورکړل شوې دنده په مسؤلیت سره سرته رسولې ده او په دې پیلدر باندې 53 پایې ترانسفورمرونه په مختلفو ظرفیتونو ول هغه هم ټول ښه تنظیم سول